بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرچینې. د اوبو او انرژي وزیر لخوا تخار ولایت کې د 1 میلیون افغانۍ په ارزښت د یوې مهمې پروژې د قرارداد لاسلیک. ایران ته د اوبو او انرژي وزارت د معین سفر. افغان راسره شوي کډوال لپاره د اتریش مالي مرسته. د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د روان کال د مرغوب میډیا 18 نیټه ده. زه عزیز یم. دا بشپړ خبرونه دي. د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور له یوه ودانیز شرکت سره د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ اړوند د یتیم تپې څنډو د ټینګښت د 9مې برخې پروژې قرارداد لاسلیک کړ. د اوبو او انرژي وزیر دغه پروژه د سیند څنډو ویجاړیو د مخنیوي په درقد ولسوالۍ کې د کرنیز ځمکو او د نوموړې ولسوالۍ د خلکو د ځان او د مال د ساتنې په برخه کې اړینه او حیاتي وباله. د افغانستان اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د اوبو لګولو او قدرتي سرچینو مرستیال مولوي باز محمد فیضان په مشرۍ پلاوي د کرنیزو وسایلو او د اوبو لګولو نوې ټکنالوژي په نندارتون کې د ګډون په موخه تهران ته سفر وکړ. دغه پلاوي به د تهران په تخصصي نندارتون کې د ګډون سربیره د کرنې اوبو لګولو او اړوندو ټکنالوژي په برخه کې له فعالو شرکتونو او بنسټونو سره په دواړه سوداګریزو یا دوبي ناستو کې ګډون وکړي او له بېلابېلو برخو څخه به لیدنه وکړي. بل لنډ خبر. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت وایي چې محتسبینو په بامیان او بلخ ولایتونو کې 2 مسلکي جادوګر نیولي دي. یاد جادوګر به د غیر شرعي کړنو په ترسره کولو له خلکو څخه پیسې اخیستلې چې تر نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شول. او وروستۍ خبره چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR وایي چې اتریش له راسرېدونکو افغان کډوالو سره $1 میلیون مرسته کړې ده. د یاد بنسټ په وینا دغه مرستې له راسرېدونکو افغانانو سره کیږي ترڅو په امنیت او عزت کې خپلو کورونو ته ستانه شي. قدرمنونکو دا و د نن لنډ خبرونه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.